محترم حاضرینو، د رمضان المبارک میاشت ډېر الله د رحمت میاشت ده او د الله تعالی د عبادت میاشت ده او ډېر لوی د عظمت میاشت ده. دې میاشت کې د الله تعالی د طرفه پر انسانانو داسې رحمتونه او برکتونه راځي چې ډېر ځله د انسان عقل او دماغ د هغې د درک او ادراک څخه عاجزه پاتې سي. د دې میاشتې روژې الله تعالی پر انسانانو باندې فرض ګرځولې دي او د دې میاشتې د شپې عبادت الله تعالی د انسانانو دپاره د فضیلت والا عمل ګرځولی دی. الله تعالی د دې فرضیت قرآن کریم کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے انسانانو، اے ایمان والا انسانانو، الله تعالی پر تاسو باندې روژې فرض کړي دي. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې د دې روژو فرضیت پر مخکینی قومونو باندې هم ولو. د حضرت آدم علیه السلام سونه سي در دې امت پورې چې څومره قومونه دی الله تعالی پر ټولو باندې روژې فرض کړي وي. د روژې په وخت کې به خود اختلاف و، د روژې په کیفیت او طریقه کې خو به خود اختلاف و، لیکن الله تعالی روژې پر ټولو باندې فرض ګرځولې وي. او د روژې د فرضیت مقصد سولو الله تعالی وی لعلکم تتقون، زما امید دی چې د روژې په خاطر به تاسو تقوادار سئ. چې یولس میاشتې د انسان زندگی آزاد روانه وه، انسان په خوراک کې آزاد و، انسان په نفقه کې آزاد و، انسان په زندگی کې آزاد و، انسان د زندگی په طریقو کې آزاد و. د هغې ازادۍ په خاطر ډېر ځله د انسان صدر حدودو تجاوز کیږي او هغې در حدودو تجاوز کول دا د انسان دپاره یو ممنوع عمل بلل سوی. نو الله تعالی وایي روژې مې د دې دپاره در باندې فرض کړي چې 11 میاشتې کې ستاسو په مزاج چې کم تجاوز راغلی و، په دې 12مه میاشته کې به تاسو د هغه تجاوز سره وګرځئ او د هغې تجاوز سره ګرځېدلو ته تقوا ویل کېږي. نو ځکه قرآن کریم د روژې حکمت دا بیانوي لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا سي. او دا میاشته د الله تعالی د عبادت میاشته ده. علامه منذري غالبا ترغیب و ترهیب کې د حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه په روایت باندې یو روایت را نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام به وی چې کله پر دې انسانانو باندې دا میاشت راښکاره سي، نو د دې انسانانو د عباداتو دپاره الله تعالی د اسمانو ټولې دروازې خلاص کړي. او بیا چې کله د دې میاشتې آخرنۍ ورځ راځي د هغې پورې الله تعالی د اسمان دروازه نه بندوي. او چې کله د دې میاشتې په شپو کې الله تعالی یو بنده ته د سجدې توفیق ورکړي، هغه د تراویح په شکل، د نفلي عباداتو په شکل، د فرایضو په شکل، د سننو په شکل، نو بیا خو الله تعالی کتب الله بكل سجدة 1500 حسنه، الله تعالی د هرې سجدې په عوض کې هغه بنده ته 1500 نیکۍ ورکوي. او د هرې سجدې په خاطر الله تعالی د هغې بنده دپاره په جنت کې یو محل ټاکي چې هغه د سرو یاقوتو څخه جوړ محل وي او د هغې محل 80,000 دروازې راځي او په هره دروازه کې الله تعالی د دې بنده دپاره د سرو زرو یو محل جوړ کړی دی، مرصع بالیاقوت، چې هغې په سرو یاقوتو باندې مرصع او ښایسته وي. او چې کله بنده د ورځې روژه ونسي او د روژه مات پر وخت الله تعالی د تیرې زندګۍ ټول ګناهونه ورمعافوي. او چې د سهار څخه تر ماښامه پورې د کومه روژه نیولې ده، الله تعالی 80,000 فرشتې پر دې باندې مقررې کړي، هغې د سهار څخه تر ماښامه پورې د دې بنده دپاره د مغفرت غوښتنه کوي او د دې بنده د ګناه د مغفرت تمنا لري چې الله تعالی د دې بنده ګناه ورمعاف کړي. او د شپې یا د ورځې چې کومه سجده لګوي، پیغمبر علیه السلام وایي د دې په عوض کې الله تعالی په جنت کې یو درخت ورکوي چې د هغې غټوالی او د هغې سایه په دې شکل ده چې 1500 کاله سپور د هغې په سایه کې تګ کولی شي. نو ما درته ویل چې دا د الله تعالی د عبادت میاشته ده او دې میاشته کې الله تعالی بندگانو ته عبادت او د عبادت کولو توفیق ورکوي او الله تعالی د بندگانو عبادت په ډېره لوړه پیمانه باندې ځینې قبلوي.
او د روایتو صدا معلومیږي چې دې میاشت کې د الله تعالی رحمتونه د مځکې ته هغې د یو باران په شکل باندې راځي. کم باران چې میده باران راځي د مځکې ته او همیشه راځي، د هغې باران په شکل د الله تعالی رحمت هم پر دې انسانانو باندې راځي. لکه باران چې مځکې ته راځي، هغې چې پر کوم لوښي باندې لګېږي، یو طرف ته هغه لوښی صفا کوي او دویم طرف ته هغه لوښی د باران د اوبو سره، د صفا اوبو سره، د خوږو او د خنکو اوبو سره ډکوي. د هغه رقم په دې میاشته کې د الله تعالی رحمتونه پر انسان باندې راځي چې د هغې رحمتونو په خاطر باندې الله تعالی د انسان د زړو ګناهونه صفا کوي. چې په 12 میاشتو کې د انسان پر زړه باندې کم غفلت راغلی دی، الله تعالی د هغې غفلت صفایي کوي او د هغې غفلت د صفایي سره سره الله تعالی د دې بنده زړه د خپل رحمه د خپل رحمت تصور ډکوي. نو د دې میاشتې رحمتونه چې د الله د طرف راځي دا د بارانو په مثل باندې دي. لیکن باران چې کله پر لوښي باندې مشلي نو لوښی صفا کوي او ډکوي، خو په هغې کې دا شرط دی چې هغه لوښی باران ته سیده پروت وي. که چیرې هغه لوښی باران ته سیده پروت وي نو بیا خو هغه لوښی صفا کېږي، هغه لوښی د اوبو ډکېږي. لیکن که چیرې هغه لوښی یو څوک پړ مخې پر دې مځکه باندې کښېږدي، بیا خو د هغې صفا کېدل څه کوي، بلکې په هغې کې د باران یو څاڅکی هم نه لګېږي او نه د باران څاڅکی هغې ته ورسېږي. نو د دې میاشتې رحمتونه هم پر هغه چا باندې راځي چې د هغې زړه دې میاشتې ته سیده پروت وي، صفا وي. نو بیا خو د دې میاشتې په رحمتونو هغه زړه د ګناهونو څخه صفا کېږي، د دې میاشتې په رحمتونو باندې هغه زړه د الله تعالی د رحمت څخه ډکېږي. نو پکار دا دی چې موږ د خپل زړه لوښی دې میاشت ته سیده کړو او د دې میاشتې راتګ ته خوشحاله اوسو او د دې میاشتې راتګ ته په انتظار باندې اوسو او په زړه کې دا جذبه ولرو چې د دې میاشتې به قدر کوو او د دې میاشتې قدر دا دی چې د دې په ورځې کې به روژې نیسو او د دې چې کومې شپې راځي په هغې کې به عبادات الله تعالی ته پیښوو. نو بیا به زموږ د زړه لوښی دې میاشت ته سیده وي، بیا به د دې میاشتې د برکتو د رحمتو زموږ او ستاسو د زړه لوښی ډکېږي. او الله تعالی په دې میاشته کې د انسانانو سره عجیبه اساني کوي چې کم سړی روژه کې راسي او هغه روژاتی او روژه یې په خوله باندې، بیا که هغه سړی بیده د خوب په حالت کې د دنیا او ما فیها څه ناخبره بندی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی دا خوب هم په عبادت کې ورلیکي. بیا که هغه بنده خاموشه پاتی هیڅ نه وایي د چا سره، الله تعالی هغه خاموشي په سبحان الله او په الحمدلله باندې ورلیکي. تاسو ګورئ د الله تعالی رحمت عجیبه دی چې یو سړی بیده دی خپل آرام کوي، د خپل بدن راحت مقصد دی، لیکن الله تعالی د هغې سره دومره اساني کوي چې هغه آرام و راحت الله تعالی په عبادت کې ورلیکي. یو سړی خاموشه پاته دی، نه خبره کوي، نه څه وینا کوي، نه څه ذکر کوي، صرف د لغویاتو د عبثو خبرو سره خپله ژبه ساتلې ده. نو الله تعالی د هغې سره دومره اساني کوي د هغې په عملنامه کې مسلسل سبحان الله سبحان الله لیکل کېږي. بلکې د روژاتي مثال داسې دی لکه د معتکف مثال، د هغې ناسته هم عبادت، د هغې خوب هم عبادت، د هغې ویښوالی هم عبادت، د هغې د روژه مات پر وخت خوراک کول دا هم عبادت، د هغې څه چې په ورځ و شپه کې څومره اعمال صادریږي الله تعالی هغه ټوله په عباداتو کې ورلیکي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، والذي نفس محمد بیدی، پیغمبر علیه السلام ای زما د الله فذات قسمی لخلوف فم صائمی اطیب عند الله من المسک، چې کله د انسان معده وچه سي د روژې په خاطر د دې معدې څخه یو قسم بوی راوځي د خولې او دې بوی ته په عربي کې خلوف وایي. پیغمبر علیه السلام ای زما د الله فذات قسمی چې کله یو سړی په حالت د روژې کې وي د هغې د خولې څخه چې کوم بوی راوځي الله تعالی ته دومره محبوب دی چې د مځکې پر مخ باندې د مشکو بوی هم الله تعالی ته دومره محبوب نه دی لکه د روژاتي د خولې بوی چې محبوب دی. ځکه ما درته وی چې ډیره د رحمت میاشته ده او ډیره د عبادت میاشته ده او الله تعالی دې میاشته کې انسانانو سره ډیره اساني کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې بنده د مځکې پر مخ باندې کم اعمال کوي الله تعالی د هغې ترتیب حساب لیکي.
یو په 9 باندې هم ورکي، یو په 80 باندې هم ورکي، یو په 100 باندې هم ورکي، یو په 100 باندې ورکي، یو په 100 باندې. د هر عبادت لپاره الله تعالی یو خپل درجه او مرتبه لیکلې ده، لیکن روژه په دغه درجه او مرتبه کې نه ده. د روژې د عبادت حد نه دی معلوم چې د هغې دپاره الله تعالی یو په 100 باندې ورکي، بلکې الله تعالی وایي الصوم لی وانا اجزي به. روژه د بنده زما دپاره نیولې ده، د هغې بدله زما د شان مطابق زه پخپله ورکوم. او الله تعالی د دې بدله ځکه ورکوي چې روژه هغه عبادت دی چې په دې کې د بنده سره ریاکاري نه کېږي. په عامو عباداتو کې د ریاکارۍ ګمان او احتمال کېږي، په لمانځه کې کېږي، په صدقه کې کېږي، په خیر او خیرات کې د انسان سره ریاکاري کېږي. لیکن روژه څه ته وایي؟ د سهاره څخه تر ماښامه پورې خوله د خوراکه څه بندول، د څښلو څه بندول، او دا بنده په هر ځای کې کولی شي. چې کله په یو پرده کې نهام سو هم خوراک کولی شي، اوبه څښلی شي. چې کله غسل خانې له ورلی یکړ سو تنها سلو، بیا د هم خوراک کولی شي، څښل کولی شي. لیکن چې نه کوي د دې مقصد دا دی چې صرف د الله تعالی د رضا دپاره روژه نیولې ده، او الله تعالی پر دې ته په پټه حالت کې قدرت ورکړی دی، لیکن دی د هغې خپل قدرت بیا هم غلط استعمال نه کوي. د دې څه د معلومیږي چې روژه صرف د الله دپاره ده، او کم عمل چې د الله دپاره یې هغه عمل د ریاکارۍ څخه لري. او الله تعالی ته په دې ټولو عباداتو کې هغه عمل ډېر محبوب وي چې هغه کې ریاکاري نه وي. نو ځکه نورو اعمالو کې د ریاکارۍ احتمال کېدی سي، لیکن روژه کې چونکې د ریاکارۍ احتمال نشته، نو ځکه الله تعالی وایي الصوم لی. پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی را نقل کوي چې الصوم لی وانا اجزي به. روژه د بنده زما دپاره نیولې ده، د هغې بدله به زه د خپل شان مطابق ورکوم. یو روایت کې راځي وانا اجزا به. روژه بنده زما دپاره نیولې ده، د هغې بدله به زه پخپله یم. چې د قیامت په میدان کې به زما دیداري، د قیامت په میدان کې به زما ملاقاتي، د قیامت په میدان کې به زما رضایي، د قیامت په میدان کې به زما قرب او نزدېکت دا به دې بنده ته ور نصیب کېږي. او چې کله انسان ته الله تعالی قرب او نزدېکت د الله دیدار ور نصیب سو، د هغې په مقابل کې بیا نور نعمتونه هیڅ حیثیت نه لري. یو کتاب کې لیکلی دی، یو بادشاه دی سلطان محمود سبکتګین رحمه الله، ډېر دیندار بادشاه. هغه یو ورځ پر یو چوکۍ باندې ناست دی او مخ ته ټیبل او میز ورته پروت دی. پر دې ټیبل او میز باندې رنګارنګ شیان کښېښول، قیمتي شیان یې کښېښول، لعل یې کښېښول، جواهر یې کښېښول، یاقوت یې کښېښول، سره زر یې کښېښول، سپین زر یې کښېښول، او شاوخوا خادمان ورباندې راګرځېدلي دي. دې دوران کې یو حبشي مینځه د پرنګ باندې تکه توره، هغه دته ولاړه، د هغې دا پکۍ دته ویي چې پر ده باندې ګرمي اثر ونه کړي. نو بادشاه یو دم اعلان وکړي دې ټولو خلکو ته، او چې د چا په دې ټیبل کې کم شی خوښ دی بس هغه پورته کولی شي. نو هغه مزدران ورباندې راغوټه سو، چا یو شی چل کې، چا بل شی چل کې، چا بل شی چل کې. هغه مینځ یې چېر د بادشاه پر دې غاړه باندې لاس ونیوی، پر دې باچا باندې لاس کښې شوی. چې کله هغه مزدورانو شیان سره پورته کړل، نو هغه بادشاه دې مینځه ته وایي چې لیونۍ تا له خو یو شی په لاس نه درلی. نو بادشاه ور دې باندې وخندل چې نه لعل په لاس درلو، نه جواهر په لاس درلو، نه سره زر په لاس درلو، نه سپین زر په لاس درلو، ته خو دغسې بې نصیبه پاته سوې. نو هغې باره ورته بادشاه سلامت دا نور خلک لعل و جواهرو تلاش وکړي، هغې ته لعل و جواهر او سره و سپین په لاس ورلو، ما ته هغه څوک په لاس رالی چې کوم څوک لعل و جواهر سره و سپین چاته ورکوي، او هغه ورکوونکی چې د کوم خزانې مالک دی، هغې چې ماله په لاس رالی هغه د دې ټولو شیانو څه زیات قیمتي دی. نو دا یو حقیقت دی چې څوک خو لمونځ کوي، څوک به جهاد کوي، څوک به یو عبادت کوي، څوک به بل عبادت کوي، څوک یې د جنت الفردوس دپاره کوي، څوک یې د جنت المأوا دپاره کوي، څوک یې د جنت العدن دپاره کوي، څوک یې د یو جنت، څوک یې د بل جنت دپاره کوي. لیکن کم څوک چې روژه نسی، د هغې مقصود د الله تعالی ذات دی، او الله تعالی هغه ذات دی چې جنتو ورکوونکی ذات دی. او چې کله جنتو ورکوونکی ذات د سړي خپل سو، بیا جنتونه ټوله د هغه سړي خپل بلل کېږي.
نو روژه چې ده هغې داسې عبادت دی. پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی را نقل کی چې الله تعالی وایي الصوم لی، روژه خو دې بنده زما دپاره ونیوله، وانا اجزا به، زه به د دې روژې په بدله کې درته ورکول کېږم. او دا ښکاره خبره ده، من کان لله کان الله له، چې کوم څوک یو عمل د الله تعالی د رضا دپاره کوي، الله تعالی د هغې بنده خپل جوړېږي. او ما درته ویل چې الله تعالی د هغې بنده خپل سو، بیا پر هغه سړي باندې د زندګۍ ټولو مشکلات اسانه دي. نو روژه دا د الله تعالی د رحمت میاشته ده او دا د الله تعالی د برکت میاشته ده. روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان راس، نو د قیامت عام انسانان هغې د حساب و کتاب په ترتیبو کې په ګرمیو په سختیو کې مستغرق، لیکن الله تعالی د عرش سلاندې چې صرف د عرش سایه ده، د هغې سلاندې یو سترخان اوار کی، پر هغې سترخان باندې د جنت بهترین نعمتونه پراته دي، او د جنت پر نعمتو باندې یو څه کسان ناست دي، او ټوله د قیامت انسانان به ورته حیران وي چې دا انبیا دي، ایا دا شهدا دي، ایا دا صالحین دي، دا صدیقین دي، دا څوک دي دا خلک؟ چې عام انسانان هغه د قیامت په حساب و کتاب کې مستغرق دي، لیکن دوی سره الله تعالی د دوی مرسته په داسې بهترینو او ښایسته نعمتو باندې کړې ده. نو بیا به هغې د ملایکو څخه پوښتنه کوي چې دغه نیکبخته انسانان څوک دي؟ نو ملایکې به دوی ته دا معلومات ورکوي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت هغه بندګان دي چې کم چا په دنیا کې روژه نیولې وله، د هغې عوض الله تعالی نن د قیامت په میدان کې د جنت په نعمتو باندې ورکوي. او چې کم څوک د روژه نه ده نیولې یا د روژې څخه کم قومونه بې نصیبه پاته سوي دي، نو پر هغې باندې به نن د قیامت د حساب و کتاب ټولې سختۍ ورباندې تېرېږي. نو مقصود می دا دی چې روژه دا د الله تعالی د عبادت میاشته ده. په کال 12 میاشتو کې بیا پر سړي باندې داسې بهترین ورځې، داسې د عبادت بهترین سیزن، داسې د عبادت بهترین موسم پر انسان باندې نه راځي لکه دا و چې کوم انسانانو باندې را روانه ده. خو د دې متعلق زه یو دوې درې اهمې خبرې کوم. یوه خبره دا ده چې د عامو انسانانو په دماغو کې دا خبره ده چې د روژې خصوصیت، د روژې تقاضا صرف دا ده چې بس د ورځې روژې نسه او د شپې تراویح کوه، د دې سما سوا د روژې نور خصوصیت و مطالبه نسته، نه د روژې نور څه تقاضا سته، نه د روژې نور څه غوښتنه سته. زه دا وایم چې بهترینه خبره ده او د ورځې روژه نیول، د شپې تراویح کول، دا یقینا د دې میاشتې اهم عبادتونه دي. لیکن د روژې غوښتنه، د روژې تقاضا صرف د هومره نه ده، روژه د دې ما سوا یو څه نور غوښتنه هم کوي. هغې غوښتنې ته الله تعالی په قرآن کریم کې اشاره کړې ده. الله تعالی قرآن کریم کې وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې د مځکې پر مخ باندې څومره انسانانو جنات یې هغې ټوله ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي. ما اريد منهم من رزق، دا انسانان ما د دې دپاره نه دي پیدا کړي چې دوی تجارت او کاروبار او ګټه کوي، او ما اريد ان يطعمون، د دې دپاره مې هم نه دي پیدا کړي چې دا انسانان خوراکونه کوي، عیش و عشرت کوي. نو دنیا کې چې انسانیت ته الله تعالی وجود ورکړی دی، د هغې مقصد دا دی چې انسانان به د الله تعالی عبادت کوي، او الله تعالی دا انسانان پیدا کړي د عبادت لپاره دي. نو بیا خو د دې تقاضا دا ده چې انسان د سهاره صدر ماښامه عبادت کوي او د ماښامه صدر سهاره عبادت کوي، ځکه الله تعالی انسان پیدا کړی د دغه کار دپاره دی. او قرآن کریم کې بل ځای الله تعالی وایي زما د دې بندګانو سره سودا هم سوې ده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. انسانانو سره زما سودا دا سوې ده، د انسان نفس و مال دا ټوله پر ما خرڅ سوی دی، او د دې په عوض کې ما وده ته بهترینه معاوضه ورکړې ده چې هغه جنت دی. دنیا کې د نفس زما دی، دنیا کې د مال زما دی، او دا پر ما خرڅ سوی مال دی، او د دې سودا زما سره سوې ده، او د دې په عوض کې ما ده ته بهترینه معاوضه د جنت ورکړې ده. نو اوس یو طرف ته انسانان الله تعالی پیدا کړي د عبادت لپاره دي، او دویم طرف ته د انسانانو سودا هم د الله تعالی سره د جنت په عوض کې سوې ده. نو د دې خبرو تقاضا خدا ده چې انسان ټول ورځ، ټول شپه، هر سهار، هر ماښام بغیر د عبادت څخه بل څه نه وکړي چې الله تعالی د کم کار دپاره پیدا کړی دی د زندګي په هغه کې تېروي.
که چیرې الله تعالی د انسان باندې دا فیصله کړي چې د ماخستنه صدر سهاره پورې به ته په سجده کې پروت بل کار به نه کوې، او د سهاره صدر ماخستنه پورې به ته په عبادت کې لګیاې او د دې سما سیوا به بل کار نه کوې. لا انسان دا نسی ویلی چې دا د الله تعالی د طرفه د انصاف خلاف فیصله ده، بلکې دا عین د انصاف فیصله ده، ځکه الله تعالی انسان پیدا کړی د دغه عبادت لپاره دی او الله تعالی انسان رانیولی د دغه عبادت لپاره دی، او د دې رانیولو د دې عبادت په مقابل کې الله تعالی جنت ورته ټاکلی دی چې ستا به جنت دی. لیکن الله تعالی ډېر بهترین او ډېر رحیم ذات دی چې هغې د انسانانو خریداري او پیدایش د عبادت لپاره کړی دی. لیکن د دې سره سره برته د دې سودا وروسته انسان ته ازادي ورکړې ده. ای انسان ما خو پیدا د عبادت لپاره کې، ای انسان ما رانیولی د عبادت لپاره کې او د دې سودا جنت مې درکړی دی. لیکن الله تعالی ورته انسان زما د طرفه ازادي ده، لکه یو څوک چې د چا څه شی رانسي ورته ګورې ما در سره رانیوی شی زما دی او د دې پوره عوض در کوم، لیکن ورڅه خپل خواري په کار را، خپل کور په ساته، خپل بچان په چلاوه. نو الله تعالی انسان ته وایي چې انسانه ما خو پیدا کړی یم د عبادت لپاره او ما رانیولی سودا مې هم کړې د عبادت لپاره ده، لیکن ورڅه زما د طرفه تا ته ازادي ده. خپل کور جوړ کا، خپل تجارت وچلوه، خپل دکانداری وکا، خپل مزدوری وچلوه، او خپل بچان پیدا کا او خپل نکاح وکا او د خپل کور زندگی و نظام جوړ کا. نو الله تعالی انسان ته برته ازادي ورکړي. لیکن د دې سره سره الله تعالی یو څو شرطونه ور باندې کړي او ستا بدن زما دی، ستا زندگی زما د ما رانیولې ده، لیکن زما د طرفه یو شرط دی، هغه دا دی چې 5 وخته به لمونځ زما دپاره کوې او یو څو غټې ګناوې ورشي د دې ګناو څخه به ځان راګرځئ. نور زما د طرفه ازادي ده چې په کوم ځای کې خوشحاله په هغه ځای کې زندگی تېره کړه. لیکن الله تعالی ډېر حکیم ذات دی، الله تعالی ډېر د حکمت والا ذات دی. الله تعالی په علم کې دا سته چې انسان ډېر ظالم او جاهل مخلوق دی، چې کله زه ده ته ازادي ورکم او زه دی نه راګرځوم نو بیا خو د ده زما سره هغه سودا هم د دماغه ووځي، او ما چې د کم شي دپاره پیدا کړی یو هغه عمل چې عبادت دی هغه هم د دماغه وځي. بیا انسان په دکانداري کې داسې لګیا سي لکه دی چې پیدا سوی د دکاندارۍ دپاره، بیا انسان په تجارت کې داسې لګیا سي لکه دی چې پیدا سوی د تجارت دپاره، بیا انسان د زندګۍ په مصروفیاتو کې داسې لګیا سي لکه دی چې بالکل د دې دپاره پیدا سوی، هغه د الله سودا هم د دماغه وځي، هغه د الله د پیدا کېدلو مقصد چې د کوم مقصد دپاره دی پیدا کړی هغه هم د انسان د دماغه وځي. او کله په لمانځه کې هم باره کمزوري ځین شروع سي چې الله تعالی کوم شرایط ور باندې شي د پاک کې د انسان څخه غفلت شروع سي. نو الله تعالی د دې انسان د دې خپل سودا د یادولو دپاره، د انسان د راګرځولو دپاره الله تعالی یو څه اوقات ور باندې کښېږدي چې په هغې اوقاتو کې انسان برته خپل حقیقت ته انسان الله تعالی راګرځي. په هغه اوقاتو کې یو وخت د روژې هم دی چې انسان 11 میاشتې خو تا آزاد د زندگی تیره کړه، 11 میاشتې ستا زندگی په تجارت او په دکانداری او په ګټو په دې کې تیره شوله، لیکن 2مه میاشته به ته صرف عبادت ته راګرځې چې د کوم مقصد دپاره ما ته پیدا کړی وې، 2مه میاشته به هغه مقصد وي چې د کومې شي دپاره سودا ما در سره کړې وله او د کوم څه دپاره ما ستا نفس و مال ځان ته رانیولي وو، نو 12مه میاشته به ته هغې ته راګرځې چې په 11 میاشته کې ستا پر دماغ څومره غفلت راغلی و دا میاشته به هغه غفلت لرې کوې، چې په 11 میاشته کې ستا په دماغ کې څومره خیره راغلی وله هغه خیره به په دې میاشته کې لرې کوې، بلکې دا ورځې به عبادت ته راګرځئ او د عبادت په خاطر باندې چې په 11 میاشته کې کومه ګناه در څه سوې وه هغه ګناه به د عمل نامې څخه لرې کوې. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې زما پر امت باندې چې کومه روژه راسي، زما په امت کې هلاکت او تباهی د هغه چا دپاره ده چې پر هغې باندې د روژې میاشته تیره سي او 11 میاشتې چې د ده څه کومه ګناه سوې وه دی په هغې 12مه میاشته کې هغه ګناه د خپلې عملنامې څخه صفا نه کړي. 11 میاشته کې چې د ده په دماغ کې کم غفلت او خیره پیدا سوې وله او د دې روژې مبارکې په میاشته کې هغه غفلت او خیره دی د دماغه څخه لرې نه کړي. پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې هلاکت او تباهی د هغه چا دپاره. نو د روژې مقصد دا دی
چې 11 میاشتې چې کم غفلت راغلی دی، 11 میاشتې چې ته د الله د وعدې سره څومره مخالفت دې کړی دی، 11 میاشتې چې ستا د خپل پیدایش کم مقصد و هغه ستا سیر سوی دی. په دې 12مه میاشت کې دا ټولې خبرې په دماغ کې تازه کول او دا 12مه میاشت په عبادت کې تیرول. تاسو ګورئ دې میاشت ته په عربي کې رمضان وایي. رمضان عربي لفظ دی د رمز څه دی. رمز څه ته وایي؟ د رمز په عربي کې ډېرې زیاتې معناګانې دي، لیکن د دې یوه مشهوره معنا دا د رمز وزلو ته ویل کېږي. نو علماو دا لیکلي دي چې دې میاشت ته ځکه رمضان وایي چې په دې میاشت کې به سړی دا میاشت چې ابتدا کې راله دا داسې سوځونکې میاشت وه چې په ډېرو سختو ګرمیو کې پر پیغمبر علیه السلام پرد سوې ده. نو په دې وجه باندې دې ته رمضان معنا سوځونکې میاشت. لیکن نور ډېرو علماو بیا دا لیکلي دي چې دې میاشت ته رمضان په دې وجه چې رمز معنا سوځل او په دې میاشت کې چې څومره ګناه د انسان په زندگی کې راغلی دغه ګناه به سړی سوځي. 11 میاشتې چې څومره خیره راغلی دغه به لرې کوي. 11 میاشتې چې په زندگی کې څومره ګناه درسه سوې دغه ګناه به لرې کوي. نو ځکه د دې میاشتې تقاضا صرف دا نه ده چې بس د ورځې روژه ونیسه او د شپې تراویح کوه بس تا ذمه فارغه ده. زه دا منم چې دا د دې میاشتې بهترین عبادات د ورځې روژه نیول، د شپې تراویح کول. لیکن د دې میاشتې یو څه نورو مطالبه د انسانانو څخه دا ده، هغه دا ده چې کم سے کم 11 میاشتې په غفلت کې تېرې سوې، په کاروبار او تجارت کې تېرې سوې، دا یوه میاشت په عبادت کې پې تېرول لکه څنګه چې الله تعالی بنده د عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو ټوله ورځ په عبادت کې تېرول او شپه په عبادت کې تېرول او سهار په عبادت کې تیرول او ماښام په عبادت کې تیرول. لیکن کچیرې د انسان زندگی انسان ته دا اجازت نسی ورکولی، د انسان ضروریات د انسان مصروفیات دي، بیا خو د ورځې اکثره حصه په عبادت کې تیرول. او که د ورځې اکثره حصه هم سړی په عبادت کې نسی تیرولی، بیا کم سے کم داسې نظم ځان له جوړول چې د نور 11 میاشتو سره د انسان د عبادت فرق وسي. چې نور 11 میاشتې کې زه تلاوت نه ور فارغه، په دې میاشت کې به تلاوت کوم. نور 11 میاشتې ما د شپې د تهجد لمونځ نسو کولی او په دې میاشت کې به زه د تهجد لمونځ کوم. او نور 11 میاشتې ما د خپل زندګۍ حفاظت او کنټرول نسو کولی، نه مې سترګې محفوظه وي، نه مې ژبه محفوظه و، نه مې غوږونه محفوظه و. کم سے کم په دې یوه میاشت کې چې د روژې مبارکه میاشت ده زه به د دې شانو حفاظت کوم. په دې خاطر د دې میاشتې تقاضا دا ده چې کم سے کم د انسان چې د کم مقصد دپاره پیدا سوی و دا یوه میاشت په هغه مقصد کې تیرول، په عبادت کې تیرول. لیکن انسان چې کله زموږ معاشرې ته ګوري، زموږ معاشره کې خو زه دا خبره ښکاره کولی سم چې د دغه عبادتو سره، د دغه تلاوتو سره، د دې تهجد د لمنځو سره مخکې یو قدم دی، یعنی بالکل باقاعده سړی د هغې خبرې اهتمام کول. هغه دا ده چې 11 میاشتې چې څنګه تېرې سوې هغسې تېرې سوې، دا 12مه میاشت کم سے کم د ګناهو څخه محفوظه کول. بس که یو سړی دا 12مه میاشت د ګناهو څخه په حفاظت کې تېرې کړي، د خپل سترګه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل ژبه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل غوږونه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل بدن اندامونه د ګناه څخه محفوظه کړي. بیا که په ټوله میاشت کې یوه رکوع تلاوت نه وکړي، په ټوله میاشت کې یو رکعت د تهجد د نفل المنځ نه وکړي، صرف پر خپل زندگی باندې کنټرول رالی او خپل زندگی او خپل اندامونه د ګناهو څخه محفوظه سو، زه وایم چې د دې سړي دپاره بیا دا میاشت او روژه مبارکه ده او دا سړی د مبارکباد مستحق و لایق دی. او دې سړي ته دا ویلی سي چې الله تعالی دې دغه روژه ستا نصیب کړي او دا دې ډېره مبارکه روژه ونیوله. چې 11 میاشتې چې سترګې ازادې وي نو 12مه میاشته کې د سترګو ته چله وراچول، 11 میاشته کې ژبه آزاده وله، 12مه میاشته کې دا ژبه راګرځول، او 11 میاشته کې غوږو کې ازادي و او په دې اندامو کې ازادي وله. د دې ټولو حفاظت کول او دا ټول د ګناه سره کنټرولول، دا د عبادت سم مخکې دي، دا د تلاوت سم مخکې دي، دا د نفلي لمنځو سم مخکې دي او دا د نفلي عبادتو سم مخکې دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوی من لم یدع قول الزور
چې کوم څوک په دې میاشته کې درواغ نسی پرېښوی، غیبت نسی پرېښولی، د مسلمان دل آزاری نسی پرېښولی، او مسلمان ته تکلیف رسول نسی پرېښولی، او خپل غوږونه په کنټرول کې نسی راوستلی، او خپل سترګې په کنټرول کې نسی راوستلی. فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. الله تعالی دې ته مجبور نه دی چې تا خوراک اوبه پرېښي دي، یعنی دا خوراک اوبه پرېښول سړي ته څه ګټه بیا نه کړي. بیا که هغه خوراک هم سړی کوي، هغه اوبه هم سړی څښي، او چې د روژې سره ضد کم کارونه دي هغه ټوله دي کوي، ځکه هغه شی درته ګټه نه کوي، نه خوراک پرېښول ګټه کوي او بیا نه اوبه پرېښول ګټه کوي. که یو سړی د مفتي صاحب پوښتنه وکړي چې مفتي صاحب ما خو روژه هم نیولې وه او خوراک مې او درواغ مې وویل، روژه مې هم نیولې وه او غیبت مې وکړې، او روژه مې هم نیولې وه لیکن د ژبې ګناهونه ټوله راسه اوس. نو ما درته ویل مفتي خو به بیا دا خبره ورته کوي چې ټیک ده د روژې څه د ذمه فارغه ده، لیکن په روژه کې چې کم برکت الله تعالی یې شي، په روژه کې چې د الله تعالی کم رحمتونه راتلو، په روژه کې چې الله تعالی کم نورانیت یې شوی، د هغه څه سړی مکمل بې نصیبه او محرومه پاتې شي. نو ځکه د عبادتونو څه په دې میاشتې مخکې یوه خبره ده، هغه دا ده چې دا میاشت د ګناه څه فارغه کول. زه ډېر ځله خلکو ته وایم چې یاره روژه څه مطلب؟ د روژې مطلب خو دا دی چې خوراک پرېښول، د روژې مطلب دا دی چې څښل پرېښول، د روژې مطلب دا دی چې په خپل کور کې د خپلې زنانې سره الفت او نزدېکت پرېښول. لیکن زه دا ښکاره خبر کوم دا ټول حلال کارونه دي. خوراک حلال کار دی، اوبه څښل دا حلال کار دی، او د خپلې زنانې سره نزدېکت او جما کول دا حلال عمل دی. لیکن موته حلال پرېږدو، په روژه کې ټوله ورځ د سترګو په زنا باندې اخته یي، ټلیفون مخته نیولی دی، په هغې کې د فیسبوک ډرامې دي، په هغې کې غلط تصویرونه دي، په هغې کې فحش ترتیبونه دي، او په هغې کې ډرامې، او په هغې کې هغه عبثیات کتل. نو سترګه د سهاره څه په زنا کې لګیا ده تر مازدیګره پورې، او دا ناروا کار دی، روا دې پرېښوی په ناروا کې لګیا، او ژبه ټوله ورځ په غیبت کې لګیا ده، او ژبه ټوله ورځ په بهتان کې لګیا ده، او ژبه په داسې خبرو کې لګیا ده چې د هغې په خاطر باندې پر انسان باندې د الله تعالی لعنت راوري، نو ټوله ورځ په لعنت کې مبتلا دی. او غوږونه دې په حفاظت کې نه دي، او د بدن ټوله اندامونه دې په حفاظت کې نه دي. زه دا وایم چې هغه حلال کارونه دي هغې موږ پرېښي دي او په حرامو کې لګیا یو، او د هغې باوجود د خپلو عملو ته بیا د روژې نه ورکوو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمآ. ډېر روژاتیان غریبان دا دی چې د هغې دپاره د تندې بغیر نور یو شی ورپاته نس، صرف د ورځې تند ورباندې تېره سول، وږه ورباندې تېره سوله، ځکه د خوله بنده کړې وي، نه خوراک کوئ نه څښل کول، لیکن نور ټوله ورځ د سترګو په زنا اخته دی، نور ټوله ورځ د ژبې په ګناه اخته دی، نور ټوله ورځ د غوږونو په ګناه اخته دی، او نور ټوله ورځ په زندګي په ګناهونو کې تېرېږي. نو بیا د هغې غریب دپاره د دې روژې نیولو په خاطر د تندې بغیر بله یوه ګټه نشته. د دې دا معنا چې دا روژه د الله تعالی په دربار کې د یو بېشته قدر نه لري. او وکم من صائم وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر. ډېر خلک د شپې تراویح کوي، لیکن د هغې باوجود شپه بیا ټوله په چکو په میلو کې تېره کړي، او شپه ټوله په ګناو په کرمبوډو کې تېره کړي. هغې په دې خاطر باندې چې بیا د ورځ ټوله په خوب کې تېره سي، د روژه پر ځان باندې لنډوي. ځان بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دې غریب ته د تراویح په کولو کې د بدخوابۍ بغیر بل شی نه صرفات، صرف بدخوابي ور باندې تېره سوله، او هغه پر ځان باندې تکلیف تېر کړي، لیکن دغه بدخوابي د الله تعالی په حضور کې د الله په دربار کې د یو بېشته قدر نه لري. ځکه زه ډېره خبره دا کوم چې نفلونه او نفلي عبادات او تلاوتونه او ذکرونه د هغې څه مخکې یو قدم زموږ په معاشره کې ضروري دی، هغه دا دی چې په دې میاشته کې د ګناهو څخه د خپل ځان حفاظت کول، خپل سترګه محفوظول، او خپل غوږونه محفوظول، او خپل ژبه په حفاظت کې ساتل، او د خپل بدن ترتیب او نظم داسې جوړول چې سړی د ګناه د ځای څخه محفوظ وي. بیا دا روژه مبارکه روژه ده. او دویمه ضروري خبره هغه دا ده
چې دې میاشته کې کم از کم د ځان دپاره حلال نفقه پیدا کول، چې کومه ګوله باندې د انسان روژه مات کیږي او پر کومه ګوله باندې د انسان فیصله‌مۍ دی، چې په کومه ګوله باندې د انسان د بچانو روژه مات دی او چې په کومه ګوله باندې د انسان د بچانو فیصله‌مۍ دی. دا ګوله چې دی راپورته که دی ګوله ته لږ وګوره، دی فکر کې وکړه چې دا څنګه وګټل سوه، په کم تجارت و کاروبار باندې ما وګټله، په هغې کې خو به ما درواغ نه ویلي، په هغې کې خو به ما چا ته دوکه نه ورکړې، په هغې کې خو به ما د چا سره خیانت په هغې کې خو به ما د چا سره خیانت او دوکه نه یې کړې. که چیرې د دې ټولو حالاتو څخه دا ګوله صفا وله، بیا په هغې باندې خپل روژه مات وکړه، په هغې باندې خپل پیشلمی وکړه. لکه څنګه چې د ګټلو فکر کوي چې یاره ما څنګه وګټله، دغه رقم دا فکر وکړه چې دا په کومو اوبو باندې خشته سوله او دا ګوله په کومو بوټو باندې پخه سوله. او که چیرې خدا نه خواسته هغه حرام وي، ګډوډه یې مشتبه یي، ما درته ویل بیا خو د دې روژې ډېره ګټه نه وي، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې یوه ګوله حرامه سړی خوري د 40 ورځو پورې الله تعالی د هغې لمونځ روژه نه قبلوي. نو دویمه ضروري خبره دا ده چې د خپل ځان دپاره د حلال نفقې بندوبست کول. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ان لله ملک علی بیت المقدس، الله تعالی یو ملائکه پر بیت المقدس مقرره کړې ده، ینادي فی کل یوم 5 مرات، 5 واره پر دې ټولو انسانانو باندې آواز کوي، الا من کان اکله حراما، ای خلکو چې د چا نفقه حرام ای، لا يقبل الله عدلا ولا صرفا، نه الله فرضی عبادت قبلی نه نفلی عبادت قبلی، ما لم یخرج ذلک الحرام من بیتی، چې د رسو پورې د حرام سړی د خپل کور نه وباسي، فإن مات على ذلك فأنا بريء منه، که پر دغه حرام تجارت، پر دغه حرام کاروبار، پر دغه حرام نفقه باندې دله مرګ رالی، پیغمبر علیه السلام وایي زه د دې بنده څه بېزار یم. نو دویمه خبره ډیره ضروری زموږ او ستاسو په روژه کې دا ده چې کم روژه ماتو پیشلمی سړی کوي د هغې دپاره خامخا دا نه ده ضروري چې سړی دې غوړه نفقه پیدا کړي، خوږه نفقه دې پیدا کړي، لیکن هغې دې ګډه وډی وچه ګوله پیدا کړي، یو غړپ د شلومبو پیدا کړه، د اوبو سره یې تېره کړه، لیکن دا فکر او دا سوچ ځان خپل کړه چې دا نفقه حلاله وي او په دې نفقه کې ګډوډي نه وي، په دې نفقه کې تا درواغ نه وي ویلي، په دې کې دې دوکه نه وي کړې، په دې کې د مسلمان څه عیب نه یې کړی او په دې کې د مسلمان خطا ایستلی نه، ځکه په دې ټولو شیانو باندې نفقه حرامه وي. زموږ په معاشره کې د ډیرو خلکو تجارت خو حلالي، دکانداری جایز دکانداری، حلاله دکانداری، لیکن هغه غریب د بعضې لږ بې احتیاطۍ په خاطر هغه ټولو سره ګډه وډه کړي، ضرورت یې یا نه یې دی درواغ کې وایي، ضرورت یې یا نه یې بس دی عیب پټوي او دی مسلمان ته په دې کې دوکه ورکوي او د مسلمان سره خیانت کوي. نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې الله تعالی حلاله نفقه او حلال تجارت درکړی دی، نو پکار دا دی چې د دغه حالاتو څخه سړی په دې میاشته کې ځان وګوري، مسلمان ته دوکه نه کړي ور او د مسلمان څه عیب نه کړي پټ او د مسلمان سره خیانت ونه کړي او مسلمان خطا نه باسي. نن زموږ په معاشره کې عجیبه وبا ده. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا میاشته د صبر میاشته ده، دا میاشته د مسلمانو سره د غمخوارۍ میاشته ده او د دې صبر او د غمخوارۍ بدله د الله په دربار کې جنت دی. لیکن موږ باندې چې کله روژه راورسیږي موږ دا د حرام نفقې یو سیزن بولو، موږ دا د ګټې سیزن بولو، بیا هغه ګټه که په درواغو باندې کېږي، که په ذخیره اندوزي باندې کوي، که پر مسلمانانو باندې په ګراني باندې کېږي، که پر مسلمانانو باندې په مشقت اچولو باندې کېږي، بیا موږ په دې وخت کې د انسان ځان سه یو درنده جوړ کړو، د انسانانو زه بالکل د پوست کاږو د ګرانۍ په خاطر. نو ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام خو وایي چې د مسلمانانو د همدردۍ میاشته ده او د مسلمانانو سره د غمخوارۍ میاشته ده، لیکن موږ د ځان دپاره د عذاب میاشته جوړه کړو او موږ د الله تعالی د لعنت او د غضب میاشته د ځان دپاره جوړه کړو. نو ځکه دې میاشته کې د مسلمانانو سره اسانی کول او د مسلمانانو د ضروریاتو خیال ساتل او پر مسلمانانو باندې بې ځایه ګراني نه جوړول او په داسې شي کې چې د هغې په خاطر پر مسلمانانو باندې مشقت راځي په هغې کې د ځان د طرفه ذخیره اندوزي نه کول.
زکات دا ټولې حرامیږي. او ما درته ویل دویمه مسله دا ده چې د انسان دپاره د ټولو څه ضروري عمل دا دی چې په دې میاشته کې د ځان دپاره حلال نفقه پیدا کړي. او بعض حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې د بعض خلکو نفقه بالکل حرام وي. هغه د یو داسې ادارې نوکر دی چې هغه ټولو په سود باندې چلیږي. د هغې د سره صدر پایه پورې چې کم کاروبار دی هغه ټوله د رشوت دی. د هغې د سره صدر پایه پورې چې کم کاروبار دی هغه ټولو په سودو په دې نظام چلیږي. نو بیا زموږ په دین کې د هغې دپاره هم لار نه ده بنده. نو حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې هغې ته مې دا خواست دی چې کم سے کم د دې یوې میاشتې دپاره د ځان او د عیال د نفقې په خاطر یو څه قرض کول. بس هغه پیشلمی د قرض په پیسو باندې چلول، هغه روژهمات بندوبست د قرض په پیسو باندې برابرول. صحیح خبره ده که څم د روژې څه میاشتې ستا وروسته ستا سره نورې پیسې نشته، برته هغه قرض په د حرامو ادا کوي کې په هر څو پیسو باندې ادا کوي، خو کم سے کم په دې میاشته کې د خپله نفقه هغه د دې قرض په پیسو باندې وکړه. دا هم د دې نفقې د حرامې نفقې ځان راګرځول یو صورت دی. نو ځکه دا هم ضروری خبره ده چې په دې میاشته کې انسان د حلالې نفقې بندوبست وکړي او دا غم او دا فکر وکړي چې زما او زما د بچانو نفقه کم سے کم حلال دی. او درېیمه ضروری خبره زموږ معاشره کې دا ده چې دې میاشته کې د غصې د کارو څخه ځان ساتل، چې د ژبې په خاطر باندې کومه غصه د سړي څه کېږي د دې څخه لږ ځان راګرځول. کله کله د انسان پر مزاج باندې یو خبره بده ولګېږي، کله د انسان پر مزاج باندې بوج راسي، چونکې د روژې په خاطر د انسان په مزغو کې خشکت او وچوالی ډېر راغلی، نو انسان له طبعا غصه ډېره ورځي. نو د غصې د اعمالو څخه ځان ساتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که سړی پر الله او پر آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او لیصمت، کې د وسه کېدله په مجلس کې د خیر خبره کوي، د دین خبره دی کوي، د مسلمان د همدردۍ خبره دی کوي، او لیصمت کې د وسه نه کېدله بس چپ خوله دې اوسېږي. نو په دې روژه کې کم سے کم تنهایی کول یا کړوالی کول، پر ځان باندې پټو اچول، لکه سړی چې په یو پرهیز کې، او د ډیرو مجلسو د ډیرو خبرو څخه ځان ساتل، او دا روژه بالکل په خاموشي کې تېرول. که چیرې معاشره ده دوه رقمه خبرې راځي، کله کله بل چاله غصه ورغلي هغوی پر تا باندې رحمله سي، کله کله په معاشره کې تاله غصه ورسي ته پر بل چا ور حمله کېږي. نو دا اول متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان جهل علی احدکم جاهل، که چیرې د روژې مبارکه میاشته وي یو سړی در باندې رحمله سو، هغې ستا سره جګړه کوله، هغې تا ته شکنځا وکړله، هغې تا ته فوچ رد وویل، او هغې ستا سره په روژه کې ستا سره ځان اخته کاوی، نو بس هغې ته وایه فلیقل انی صائم، ورته سړی زه روژاته یم، زه ستا د ناپوهۍ په خاطر، زه ستا د جهالت په خاطر خپله روژه ته نقصان نه رسوم. بس د هغې په مقابل کې د پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا د چې هغې ته زما روژه ده، او زه د روژې په حالاتو کې د چا سره جګړه نه کوم، او د روژې په حالت کې د چا سره غصه او غضب کې زه نه راځم. نو که چیرې د یو بل چا ستا سره ناپوهي کوله، نو د هغې سره به داسې کوي. ځکه کله کله چې هغې یو څه درته وایي تالم غصه درسي، ته هم یې څه ورته وایه، یوه خبره د سړي د خولې سره ووځي. د بخاري شریف حدیث دی ان العبد لیتکلم بکلمة من سخط الله، کله د انسان د غصې په حالت کې یو داسې خبره د خولې څخه ووځي چې هغه د الله تعالی د ناراضګۍ خبره وي، ولا یلقا بها بالا، د ده په زړه کې څه فکر نه وي چې دا مې څنګه خبره وکړه. الله تعالی وایي یهوی بها فی جهنم، پیغمبر علیه السلام وایي الله تعالی د جهنم و داسې کنده ته ور وغورځوي ابعد ما بین المشرق والمغرب، د هغې سر و پای دومره ځله لرې لکه مشرق و مغرب. ځکه کله کله د غصې په حالت کې، د روژې په حالت کې، د انسان د دماغ د خشکت او د وچوالي په حالت کې، کله د انسان د خولې څخه داسې خبره وځي چې انسان نور هیڅ نه یې کړي، په هغه خبره الله تعالی دومره ناراضه سي چې د هغې خبرې په خاطر دی د جهنم داسې بدترینه کنده ته ورغورځوي. ځکه د ټولو څه اهمه خبره دا ده چې بس سړی غوسه نه کوي. زموږ معاشره کې بعضې بوډاګان او سپین ږیري دي، هغې چې کله کور ته راسي
د هغې په دماغ کې دا دی چې زه خو نو د کور سپین ږیری یم، زه د کور مشر یم، بس ما ته هر څه کول جایز دي. بس په دماغ کې دا کښېنستلی دی چې زه خو د نسوارو عادي یم، زه د چلم عادي یم، زه د هر څه عادي یم. بیا دی نه نارینه ګوري، نه زنانه ګوري، نه مشر ګوري، نه کشر ګوري. بیا دی پوچ ورد وایي په دې کور کې او داسې خبرې کوي چې هغه نه د شانه سره مناسبې، نه د روژې سره مناسب. ما درته ویله چې پیغمبر علیه صلات وسلام انسان د غصې سره ګرځولی دی چې کله سړی د کور مشر سو، د کور سپین ږیری سو، د هغې دپاره نور برداشت پکار دی، د هغې دپاره نور تحمل پکار دی، ځکه دا د کور ټولو انسانان د دې بوډا څخه تربیت اخلي. لیکن که سړی د کور مشر سي او په نسوارو په نشو باندې عادي انسان سي، د هغې په خاطر باندې انسان ته خپلې زنانې ته پوچ خبره کول جایز نه دي. چې دا خپله زنانه د په نکاح کې د دې تله دی سخته خبره، تیزه خبره بې ځایه نشي کولی، نو چې جای چې یا دی مژور ته کوي، بل چا ته کوي، بل چا ته کوي، بل چا ته کوي. ځکه لکه څنګه چې ستا روژه ده د هغې هم روژه ده. هغې غریبې ټوله ورځ ستا د خدمت په خاطر په ګرمي کې و تا ته د ډوډۍ پخولو دپاره تېر کړی دی، حالانکې په شریعت کې ته د یو بېشته حق نور باندې لرې. هغې ټوله ورځ ستا دپاره د سالن پخولو په خاطر و اور ته تېر کړی دی او د هغې هم پې ورځ روژه پخله ده، حالانکې په شریعت کې ته د یو بېشته حق نور باندې لرې. نو بجای د دې چې د هغې سره ته سختي وکړې، د هغې احسان ومنه، د هغې شکر ادا کړه چې الله تعالی د دې په ذریعه باندې تا ته دومره خدمت او د خدمت دومره ترتیب برابر کړی دی. نو دا خبره نه کول چې زه خو بس د کور مشر یم، د کور سپین ږیری یم، بس چې څه پر خوله باندې رالو هغه به وایم، زما د خبرې جواب به څوک نه راکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام د بیت الله په حرم کې روان دی، په طواف کې روان دی. د طواف په دوران کې د بیت الله ته داسې ګوري، ورته ودرېدی، ورته ما اطیبک، ای بیت الله، الله څومره خوشبویه پیدا کړي، او ما احسنک، الله څومره شایسته پیدا کړي، او ما اعظم قدرک، الله تعالی څومره عزت در کړی دی. لیکن په آخر کې وایي والذي نفسي بيدي، زما د الله فذات قسمي، لحرمت المؤمن اعظم منک، چې مؤمن ته الله تعالی څومره حرمت او احترام او عزت ور کړی دی، هغه ستا سره ډېر زیات دی. د مؤمنه ثمرات صرف نارینه نه دی، د مؤمنه ثمرات ستا په کور کې ستا زنانه هم ده، چې دې زنانې ته الله تعالی څومره حرمت ورکړی دی، او د هغې زړه ته تکلیف رسول او هغې پریشانه کول، او د روژې په میاشته کې هغې ته تکلیف ورسول او هغې ته پوچ ورد ویل، دا بالکل دومره ګناه ده چې د بیت الله د تکلیف رسولو، د بیت الله د نړولو، د بیت الله د بې احترامۍ کولو سم د انسان لپاره لویه ګناه ده. نو ځکه دا خبره کول چې په دې میاشته کې د غصې او د خشم څخه ځان ساتل، که چیرې انسان له غصه او خشم ورس، په کار دا دی چې بس هغه خشم سړی وخوري، هغه تریخ غړپ دی به سړی تیر کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ما من جرعة احب الی الله، الله تعالی ته په ټوله دنیا کې یو غړپ ډیر خوږ دی، ډیر محبوب دی. جرعة غیظ کظمها رجل، چې کله یو سړي له خشم ورسي، هغې خشم بس دی ستونی ور باندې کښېږدي، هغه خشم تیر کړي، هغه خشم ختم کړي. دغه غړپ چې بنده در دې ستونی تیر کړي، دا د ټولو غړپونو څخه محبوب او خوش غړپ دی الله تعالی ته. الله تعالی ته په ټولو غړپونو کې بل داسې خوش غړپ نشته. که چیرې انسان له بالفرض خشم ورسي، غصه ورسي، نو دا د جهنم د اور لمبه ده د انسان په مزاج کې. پیغمبر علیه السلام وایي تاسو سترګو ته ګورئ، دا سړي سترګې سرې سي، تاسو د هغې مخ ته ګورئ، په دې مخ کې د سروالي اثر ښکاره سي. نو په دې وخت کې بیا د پیغمبر علیه السلام تعلیم دا دی، که ولاړ دی، که خشم سړی پورته بیایي، دا د جهنم لمبه د سړی پورته خېږي. که حالت د ولاړې بس کښېدي نه، او که حالت د ناستې کې دله غوسه ورله بس پرېږدي وسي، او که ډېر په دې باندې هم د انسان خشم نه کېږي، بیا خو دا د جهنم لمبه ده، د دې سړېدل د یخو اوبو په اوداسه باندې کېږي. بس دستي دې ورسي په یخو اوبو باندې اودس وکړي چې کومه غوسه او خشم د په مزاج کې د الله تعالی به یې لرې کوي. او ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من کظم غیظا، یو سړي له خشم ورلی، پر زنانه ورلی، پر داسې چا ورلی چې د خپل خشم پر کښلی سي. من کظم غیظا وهو قادر علی انفاذه، یو سړي له غصه ورله، دی پر دې قادر دی چې هغه کښلی سي دا غصه، لیکن د هغې باوجود یې بیا هم نه وکاږي او دا خشم تیرې کړي.
او د دې خشم برداشت وکړي او پر دې باندې صبر وکړي، نو ملأ الله قلبه امنا و ایمانا، الله تعالی به په زړه کې ایمان پیدا کړي، الله تعالی به په زړه کې امن او سکون پیدا کړي، او داسې ایمان به دته الله تعالی ور نصیب کړي چې د هغې حلاوت و خوند به دی په دې خپل بدن کې محسوسوي، په دې خپل زړه په دې خپل دماغ کې به د هغه ایمان خوند دی محسوسوي. او دویم الله تعالی به ودع الله على رؤوس الخلائق، چې کله د قیامت میدان راس الله تعالی به د قیامت د میدان پر ټولو صفو باندې راواړي. د قیامت میدان کې د الله تعالی پر عرش باندې 140 صفه راګرځېدلي دي انسانان، پای کې 80 صفه د دې امت انسانان دي او 40 صفه د نورو قومونو انسانان دي. الله تعالی به دې ټولو صفونو کې د نوم اخلي چې پلانکې د پلانکې زوی، چې کله دی د هغې جواب ولا ورکړي نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې په سربیره پر دې ټولو صفو باندې راواړوئ، نو بیا به الله تعالی پر ټولو صفو باندې را اړوي، د خپل عرش و مخ ته به یې دروي، ویختارو فی ای حور شاء، الله تعالی ورته په هغه ورځ چې د هغه خشم وخواړی هغه د جنت د حور مهر دی، ورسه د جنت په کومو حورو کې وګرځه چې کومه حوره دې خوښه ده هغه ستا په نصیب ده. بس نو زه دا درته وایم چې یو د دې دپاره چې دا میاشته د دې ضروري اعمال دا دی چې دې میاشته کې ګناه نه کول، خپل ټلیفون بندول، د ځان د ضرورت دپاره کښنی ټلیفون راخیستل، او چې په کومو مجلسو په کومو ترتیبو کې سړی راغلی د هغه مجلسو ترتیبو څخه ځان راګرځول، او چې په کومو محفلو کې سړی د ګناه سره مخامخ کیږي د هغې محفلو څخه په دې میاشته کې پرهیز کول. د ټولو څه اهم عمل د دې میاشتې دا دی چې دغه یوه میاشته د ګناهو څخه له غاړه تېرول. او دویمه ضروري عمل دا دی چې دې میاشته کې د ځان دپاره د حلالې نفقې بندوبست کول. او دریم ضروري عمل دا دی چې دې میاشته کې د خپل ژبه ته جلو راچول، که د خیر خبره ولا د خیر مجلسو هغې له ورځه په هغې کې شرکت کوه، او د خیر خبره او د خیر مجلس نه ذکر لا مه کوه، بس چپه خوله اوسېږه، او چې د کله ته چپه خوله اوسېږې الله تعالی دا چپه خوله په ذکر کې د شماري. نو میاشته ډیره مبارکه میاشته ده او د نیکو اعمالو یو سیزن دی چې پر موږ او تاسو باندې را رسېدلی دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د انسانیت د ګناه د رژولو دپاره یو بهترینه موقع ګرځولې ده، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه امتی ته شرح کړې ده چې پر هغې باندې د روژې میاشت راسي او پر ده باندې تېره سي او دی د 11 میاشتو ګناه په دې کې نه ورژوي، ځکه دې میاشته کې توبه کړل او د الله تعالی سره صلح کول او د دې میاشتې ورځې او شپې په عباداتو کې تېرول. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر